ویلی شویو چې د درې ته بزینو د متنو یا د ډبېرې تاڼې نه واپس وکنه سنت وی ته تازه واخلو د ودونو لا په 50 کاله کې یا به ما د زامنو د واده ټیکالې په پیښور کې ور کړی وي نو زه به د مسلمان بچی نه وم که لوڼې مې واده کړي دي او که زامن مې کړي دي ټول تاسو له ایمو د نږدې کلو والا پته ده دا مې دې ته بار بار ویلي دي چې په واده کې ټول در آدم خیل له ټیکاله ور کې و په خپله در باندې انقلاب راغی والله که یو وخت ټیکاله م کاله له دیر بیړي ټول ویایو ها دا به ته ورته وایې چې ما د زوی چرګان در باندې خوړلي وو ګډان مې در باندې خوړلي وو اوس په ما لوږه راغله یو وخت ټیکاله ماله راکړه مړی ده ما مړي ټول دلته ښخ شوي دي تاسو ټولو له پته ده زه دا کار نه کوم څومره پیسې چې په مړو او څومره پیسې چې په ژوندو په ودونو لګاوو د ما د خدای په ذات قسم وي چې په هغې کې یوه ټیډي پیسه په دغه ځای ولګاوو و دا ځای تر څو پورې آباد وي نو دې هدیرې له به ثواب یې د ځای نه ګرځي خدای ده چې د تاسو نه عقل اخستی ده کله در باندې ملیشه در باندې راوستې وه څه حال مو یو پکې مال راغی پیښور له وایي چې داسې چیغې خو یې نه والې په هغه حوالات کې کانه ازوای مې نیولی نو داسې چیغې خو یې نه والې په حوالات کې یو مې ورور نیولی ده ما چې زه خو شپږ ځله نیولی یم دې دله حکومت ما خو چیغې نه دي ویلي ما خو 50 کاله وشو چې دوله د دوس نه بغیر بل ټکی نه ده کړی ما دا ملک منلی نه ده په هغې ریځې به یې منم چې په کومې ریځې د دې ملک قانون قرآن شي قانون پکې د پیرنګي ده قانون پکې د لاډ میکالې ده نامه پې د مسلمانانو ده هر یو ملک چې آزاد شي خپل قانون جوړ کی هندوستان آزاد شي خپل قانون جوړ کړه چین آزاد شي ایمونه ورستو خپل قانون جوړ کړه ایمو 50 کاله وشو مو کې ته اوسه پورې ایف آی آر د پیرنګي قانون ده تاسو زه نه پېژنم دا متنیو کې تاڼې دي اسپایانو د چا څنګه نشته د چا غوږ نشته څوک پیشته ده څوک چیشته ده خو تاسو کې چې ښه غوړ ونسي نو پیښور له رامنډه کو چې بالا متنیو تاڼې نیولي تماچا یې رانه اخیستې ده پلانه یې چالې رانه کړې ده ویړکي نه دي دا دلته چې داسې نیغ ګرځي دلته داسې ګرځي ته به یې چې د شاماني پهلوان زوی ده دا ماله ورته رامنډه کو د متنیو د تاڼې د یو سپایي د جواب نه یو د بډبېرې د تاڼې د یو سپایي د جواب نه یو د ملیشې د جواب نه ویل ارتلا ملیشه تاسو په خپله تاسو کې غیرت نشته کوم سړی چې در کې غل ده خراب ده جیوارګار ده سودګار ده حرامي ده ټول کلی پې راتېر شو څټې ته وکړو سپینه سارو غورځاوه باب کې بدن یې خاک کړو تاسو علاج نه شو کړی دغه کې دې ته ټینکونه ولاړو په دې تاڼې باندې او په غاښي باندې ټینکونه دې ته ولاړو هغه ری دماغ ویرا ده اماله پته نشته خدای لا وګورو در آدم خیلو تبلیغی صورت اختیار کو څوک چې در کې وران ده په جرګو ویر شو په پخوی ولویګو
چې خدای له وګوره ما ځان شرموه ما مو شرموه کغلی د لوږې د وجې کې چنداوې ته وکړو بال بچلی وړه واخلو خو ورانه یې ما کا تبلیغي صورت اختیار کو په دغې نه کېږي ګوره تش مانځه باندې مو په دې کلي کې مو نیکه و خدای دې وبخي چې مانځه وخت به راغی نو ملاله به چې وملو اوس مخکې کېږه ځکه چې ملا خو تاسو له دې سړي زوی نشي کتلی تاسو پوه شو